د افغانستان دیپلوماتیک او سیاسي تاریخ. لیکوال ډاکټر محمد حسن کاکړ. د لیکوال لنډه پیژندنه: محمد حسن کاکړ 80 کاله دمخه د لغمان ولایت د پلوټي په کلي کې زیږېدلی. پلار او نیکه یې حکومتي چارواکي وو. کاکړ صاحب د زده کړې اول کلونه په لغمان، 1 کال د کندهار د احمدشاه بابا په لیسه او 2 کاله د کابل په دارالمعلمین کې درس ووایه. 12م ټولګی د کابل د غزي په لیسې کې پای ته ورسوه. 4 کاله یې د کابل پوهنتون د ادبیاتو په پوهنځي کې د تاریخ او جغرافیې په څانګه کې زده کړې وکړې او په 1950 کال کې په لوړه درجه ترېنه فارغ شو او بیا یې د ارواښاد ګل پاچا الفت په مشرۍ په پښتو ټولنه کې د علمي غړي په توګه د کابل مجلې په چلولو پیل وکړ. په 1961 کال کې د پوهنې وزیر ارواښاد ډاکټر علي احمد پوپل په تجویز، چې په عین حال کې د پښتو ټولنې نهایي امر وو، په حکومتي سکالرشپ د انګلستان د لندن پوهنتون د اسیا او افریقې پوهنځي کې په تاریخ کې په لوړو زده کړو پیل وکړ. اول یې په 3 کلونو کې په اسلامي دوره کې د منځني ختیځ او معاصر اروپا د تاریخ کورسونو په لوستلو سره د خپل کابل پوهنتون لیسانس د لندن پوهنتون سطحې ته ورساوه. په دې ډول یې د لوړې درجې څیړنیز تحصیل استحقاق ترلاسه کړ. د دغه مقصد لپاره یې د تاریخ میتودولوژي په اړه کورس ولوست او د پروفیسور مالکم یې په علمي لارښودنه د امیر عبدالرحمن د دورې په هکله د لندن په آرشیفي مرکز کې په پلټنې او څیړنې پیل وکړ. د څه باندې 3 کالو په موده کې د هغه وخت له زړو دوسیو او پاڼو څخه د لوړو درجو شهادتنامو لپاره 9 مواد راټول کړل او د هغو له مخې د تیزس په لیکلو سره اول د ام فل شهادتنامه ترلاسه کړه، چې له عادي ماسټري شهادتنامې څخه لوړه ده. کابل پوهنتون هغه له ماسټري شهادتنامې څخه پورته ومنله. بیا یې له یو څه ځنډ وروسته د پی ایچ ډي یا ډاکټرۍ شهادتنامه ترلاسه کړه. په دې ډول کاکړ صاحب د خپلو وطنوالو په لګښت د هېواد په دننه او د باندې 23 کاله منظم تحصیل وکړ. کاکړ صاحب دغه امتیاز په خپل زیار او د مقاماتو په توجه او پیرزوینې ترلاسه کړ. کاکړ صاحب له لندن څخه تر راستنېدلو وروسته په کابل پوهنتون کې د معاصر افغانستان په تاریخ کې په ښوونې پیل وکړ او په کال 1980 کې د پوهنځي علمي درجې ته ترفیع وکړه. په همدغه دوره کې د امریکې په پرینسټن او هارورډ پوهنتون کې هم څیړنې وکړې، خو په کال 1982 کې د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د مخالفت له امله 15 کاله په څرخي پله کې په بند کې تیر کړل. تر هغه دمخه یې په کابل پوهنتون کې د تاریخ د څانګې امر غوره شوی و. د 1987 په سر کې له بندیتوب څخه تر ازادېدلو وروسته په کابل پوهنتون کې ښوونه له سر څخه ونیوله. کال په آخر کې له خپلې کورنۍ سره پېښور ته واوښت او هلته یې د پرچم رژیم او یرغلګرو پر ضد قلمي جهاد پیل کړ. په پېښور کې دوی ټولو داسې هڅوله چې په خپل ملک کې له خپلو سره وي، خو په پېښور کې له 1.5 کال هستوګنې وروسته ټول امریکې ته کډوال شول. کاکړ صاحب اول د امریکي حکومت په سکالرشپ په هوایي پوهنتون کې د یو اثر په لیکلو پیل وکړ، چې هغه په 1995 کال د کالیفورنیا د پوهنتون لخوا د افغانستان د شوروي یرغل او افغان ځواک په نامه خپور شو. پوهاند کاکړ د یوې لنډې مودې لپاره د سان ډیېګو په پوهنتون کې د افغانستان د تاریخ ښوونه هم وکړه. پوهاند کاکړ د ننه په خپل هیواد او نورو هیوادونو کې په ډیرو علمي کنفرانسونو او سیمینارونو کې هم فعاله برخه اخیستې او په فارسي او پښتو یې له 1950 کال وروسته بې شمارې مقالې خپرې کړي. د دغه مهم څیړنیز آثار په انګریزي ژبه کې راوتلي. د افغانستان ټولنه او حکومت د امیر عبدالرحمن په واکمنۍ کې، افغانستان د شوروي یرغل او د افغان ځواک، افغانستان د داخلي انکشافاتو مطالعه، او دغه کتاب چې د محترم نسیم سلیمي په قلم پښتو شوی دی. په دې ډول د پوهاند کاکړ د ژوند بالغه دوره له 15 کاله حبس څخه پرته د ښوونیزو پوهنتونونو او کتابتونونو له منصوباتو یعنی تعلیم کړو ښو انسانانو سره تیره شوې ده. پوهاند صاحب په خاص ډول په کابل پوهنتون کې د خپل تدریس دوره ډیره مثمره او ارزښتناکه ګڼي. مقدمه: زما لومړنی اثر په انګریزي ژبه افغانستان A Study of Internal Political Development و، چې په 1980 کې خپور شو.
هغه اثر پر هغو خپرو شویو او نه خپرو شویو اسنادو باندې بنا و چې ما د انډیا افیس لایبرري اینډ ریکارډز ان لندن څخه چې اوس د بریټیش لایبرري ایشیا پاسفیک اینډ افریقا یوه برخه ده څخه د خپل ډاکټرۍ د تیزس لپاره راټول کړي وو. د 1980 کلونو په وروستیو کلو کې مې د هغو نویو منابعو په اساس چې ما د کابل او ډهلي له ماخذي منابعو څخه د نویو لاسته راوړلو اسنادو پر اساس د 1981 کال پر خپرې شوي اثر له لویه سره تجدید نظر وکړ. د افغاني پېښور رسمي پیښلیک سراج الاخبار یو بل ارزښتناک اثر و چې ماته په لندن کې په لاس نه راتلی. ما د 1980 کال د اثر تجدید نظر د پرینسټن او هاروارد په پوهنتونونو کې هغه وخت سرته ورسوو چې زه هلته د ویزیټینګ فیلو په حیث په کار بوخت وم. ما د دغو نویو منابعو په واسطه وکولای شوای چې د امیر د پادشاهي ټول دوران نه یوازې د سیاسي پلوه بلکې له ډیپلوماتیک پلوه هم تر څېړنې لاندې ونیسم او لکه څنګه چې د حاضر اثر په مقدمه کې ذکر شوي دي ځینې نور موضوعات او عنوانونه پرې زیات کړم. په اخیره کې ما د دوو مهمو اثارو یعنې د سردار عبدالقادر افندي رویالز اند رویال مینډیکنز نومي اثر او د میجر جنرال سر چارلز ام مکګریکو وار ان افغانستان نومي اثر پر اساس د 1980 کال پر تجدید نظر شوي اثر له نوي سره کتنه وکړه. ما د یوې اوږدې مودې په دوران کې پر خپل اصلي اثر باندې د سقراط د دغه توصیې پر اساس تجدید نظر کړی دی چې وایي تحقیق خوښونکی باید خپله معشوقه تر هغه ځایه تعقیب کړي تر کومه پورې چې ورته لارښوونه کیږي. د دغه نوې کتنې د مکملوالي، د تاریخ منابعو د ښه والي او د موضوع په باره کې زما د تخصصي پوهې په نتیجه کې اوس ممکنه ده چې ووایو چې 1863 کال څخه بیا تر 1901 کال پورې د افغانستان ملي او محلي تاریخ نظر و هر بل د پرتلې وړ دوران ته تر پخوا ډیر روښانه شوی دی. غواړم چې سټاینلي بارټن ته کورودانۍ ووایم چې د کتاب بشپړه قلمي نسخه یې کتلې او ګټور اصلاحي نظریات یې راکړي دي. پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ. مخنۍ خبرې: دغه اثر د امیر دوست محمد خان له مړینې څخه چې په 1863 کال کې پیښه شوه پیل کیږي. د امیر عبدالرحمن خان له مړینې سره پای ته رسیږي. د امیر شیر علي خان د دوهمې دورې د واکمنۍ او د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د بشپړې دورې په جریان کې د افغانستان د سیاسي تاریخ او خارجي مناسباتو ژوره څېړنه ده چې د 1880 کال د جولای له 20 څخه پیل او بیا تر 1901 کال د اکتوبر تر 2 نیټې پورې دوام درلود. د دغه دوو امیرانو د دورو مشخصه د دولت د نظم د استحکام او تمرکز په لاره کې د هغو د بې سابقه هڅو څخه عبارت ده. دغه رنګه د دغه دوو امیرانو په دوران کې د دغه هیواد په اوږده تاریخ په سلسله کې د افغانستان پر سرحداتو باندې که څه هم په ګټه یې نه وو د مرکزي کولو هڅې هم ځکه مهمې شوې دغه کار یې د راتلونکو جانشینانو لپاره یو سرمشق و. د دغه څېړنې مقدماتي تبصرې د امیر دوست محمد خان د پادشاهۍ د دورې په باره کې دي. نوموړي تر یوه اوږده داخلي جنګ وروسته د محمدزو د کورنۍ بنسټ کېښاوه چې د 1818 کال د سدوزو د کورنۍ تر سقوط وروسته شروع شو. نوموړی د امیر شیر علي خان پلار او د امیر عبدالرحمن نیکه و. درو سرو اشخاصو په 19مه پیړۍ کې د افغانستان په سرنوشت کې ډیر عمده رول درلود. سدوزیان او محمدزیان چې د نامه په ترتیب د پښتنو د دراني، خاخلي، د پوپلزي او بارکزي قومونو برخې وې. د معاصر افغانستان په تاریخ کې تقریبا د 2.5 پیړیو په موده کې یعنی د 1940 کال څخه بیا تر 1978 کال پورې تعیین کوونکی رول درلود. دوست محمد خان لومړی په 1826 کال کې د کابل د والي او وروسته د افغانستان د امیر په توګه قدرت ترلاسه کړ. خو وروسته کله چې انګریزانو په 1838 کال پر افغانستان تجاوز وکړ نوموړی یې په 1840 کال کې هندوستان ته تبعید کړ. د انګریزانو د دغه تجاوز په یوه پوره جنګ واوښت چې له 1838 څخه بیا تر 1841 کال پورې دوام وکړ چې په افغاني منابعو کې د لومړی انګلیس افغان جنګ په نامه یادیږي او په انګلیسي تاریخ پیښلیکونو کې د افغانستان د جنګ
افغان وار په نامه پیژندل کیږي. وروسته تر دې چې انګریزانو په دې جنګ کې 16500 تنه عساکر او د هغو هندوستاني نوکران له لاسه ورکړل او جنګ پای ته ورسید، دوست محمد خان ته اجازه ورکړه چې بیرته افغانستان ته راستون شي. چې نوموړی په 1843 کال کې بیرته خپل وطن ته راستون شو. یو ځل بیا یې د یو مستقل امیر په توګه په هیواد کې د قدرت واګي په لاس کې ونیولې او مملکت یې د مرګ تر وخته چې په 1863 کال د جولای په میاشت کې پیښ شو اداره کاوه. نوموړي د خپلې مړینې تر وخته پورې خپل ټوټه ټوټه هیواد نه د زور بلکې د سیاست له لارې سره متحد کړ او ویجاړ حکومت او اقتصاد یې له نوي سره بیرته په عنعنوي شکل منظم کړ. هغه افغانستان چې د حکومت پکاو د آمو له روده څخه نیولې بیا د پېښور تر منطقو پورې غځېدلی و. د دوست محمد خان سره د هغه ګڼ شمېر لمسیانو او زامنو مرسته کوله چې د ولایتونو د والیانو د سردارانو یعنې د قمندانانو او جنرالانو په حیث یې وظیفه اجرا کوله او یوازې د دوست محمد خان د امر تابع وو. پس له دې چې ولی عهد سردار شیر علي خان چې په 1822 کال کې زیږېدلی و امیر شو، د ځینو ولایاتو والیان یاغي شول. دغو بغاوتو 4 کاله د 1844 څخه تر 1868 کاله پورې په وقفو دوام درلود. په دغه دوران کې افغانستان یو داسې جنګ ته ورولوید چې د پخواني امیر ډیرو زامنو او لمسیانو برخه پکې واخیسته. د جنګ په دوران کې سردار عبدالرحمن خان د پخواني امیر دوست محمد خان د مشر زوی یوازینی زوی د خپل پلار او سکتره سره پادشاهي ته په رسولو کې د مرستې په کولو سره خپل ځان تر نورو غوره ثابت کړ. امیر شیر علي خان د خپل هیواد په دننه کې فراري شو، خو له جنګه یې لاس وانخیست. بالاخره یې د خپل مشر زوی سردار محمد یعقوب خان په مرسته په 1868 کال د دسمبر په میاشت کې بیرته تخت ترلاسه کړ. سردار عبدالرحمن خان د خپل پلار او سکتره تر مړینې وروسته چې یو په بل پسې واقع شول په مرکزي اسیا کې سمرقند ته وتښتېده. سردار عبدالرحمن په سمرقند کې 11 کاله د روسیانو په مستعمري تنخواه ژوند کاوه. امیر شیر علي خان په خپله دوهمه دوره کې چې په لومړي فصل کې تشریح شوې ده خپل حکومت منظم او ځینې اصلاحات یې شروع کړل چې افغانستان یې د یوې عصري دولت یعنې نیشن سټیټ کېدلو پر لار برابر کړ. خو بریتانیانو د خپلې تجاوزي پالیسۍ فارورډ پالیسي پر اساس یو ځل بیا په 1870 کال کې افغانستان اشغال کړ. د دغه اشغال په نتیجه کې د انګریزانو او افغانانو دوهم جنګ پیښ شو او دغه جنګ ټول هغه څه ویجاړ کړل چې امیر شیر علي خان لاسته راوړي وو. د هندوستان وایسرای لارډ لیټن لا دا فیصله وکړه چې هېواد ټوټه ټوټه کړي او د فراري عبدالرحمن خان سره مرسته وکړي چې هغه تخت ته ورسیږي، چې د وایسرای شمالي افغانستان باله. پس له دې چې افغانانو په کابل کې د یو ستر قیام په ترڅ کې د بریټانیې د سفارت غړي قتل عام کړل، لیټن پاچاهۍ ته د امیر شیر علي خان د کورنۍ غړو له رسېدو سره مخالفت کاوه. خو هغه واقعات چې وروسته پیښ شول په خپله د لیټن او د ده جانشینان مجبور کړل چې د افغانستان د ټوټه ټوټه کولو نقشه پرېږدي. د جانشین د نوي واکمن امیر عبدالرحمن خان سره د ټول هیواد په یو موټی کولو کې مرسته لا هم وکړه. دا خبره هغه وخت پیښه شوه چې د پخواني امیر سردار شیر علي خان زوی سردار محمد ایوب خان بریټانیوي لښکر ته په میوند کې یوه داسې حیرانوونکې ماته ورکړه چې د بریټانیې او نوي امیر موقعیت یې په خطر کې واچاوه. بریټانیانو د دې لپاره چې پر مشترک دښمن غلبه وکړي نه یوازې دا چې امیر سره یې د پیسو او وسلو مرسته وکړه، بلکې د هغه سره یې د کندهار ولایت په ورکولو سره مرسته لا هم وکړه. انګریزانو تر دغه مخکې د کندهار ولایت د افغانستان د تجزیې په نیت د یو محلي حاکم په نامه مستقل اعلان کړی و. امیر خپل حریف د اکا زوی ایران ته فرار کړ چې د دې کار په کولو سره یې د بریټانیانو زړه پر قرار او امیر د هیواد پر بیا متحد کېدلو موفق شو. خو دغه د هیواد یو ټوټهوالی نیمکله و، ځکه چې د 1879 کال د ګندمک معاهدې پر اساس خیبر، مینچي کوټل، د کورم یا کورمي علاقه، پیښین او سیبی د بریټانیانو په لاس کې وو.
سربیره پر هغه بریتانیانو د هیواد خارجي کنټرول په لاس کې درلود او د ډیورند د موافقتنامې یا د کابل عهدنامې له مخې امیر حتی د هیواد د شرقي سیمې پر یوه پراخه منطقې باندې له حکومت کولو څخه محروم شو. امیر عبدالرحمن خان په هغه کار پیل وکړ چې تر ده د مخکې پادشاه امیر شیر علي خان پیل کړی و، خو زیاتره یې د دولت جوړولو یعنی اسټیټ بلډینګ ته توجه کوله تر دې چې ملت جوړولو یعنی نیشن بلډینګ ته توجه وکړي. په نتیجه کې نظم او امنیت ته ډیره توجه وکړه او هغه عنعنوي ازادي ډیره محدوده کړه چې افغانانو په تیره بیا د هغو اطرافي مشرانو درلوده. نوموړي د دې کار لپاره دلایل درلوده. له خارجي پلوه په دغه وخت کې تقریبا ټول افغانستان د بریتانیې او روسیې له امپراتورۍ لخوا محاصره شوی و. دغو امپراتوریانو نه یوازې د هغه مناطقو د بیرته لاسته راوړلو په لار کې د امیر د هڅو مخنیوی کاوه چې افغانستان پخوا له لاسه ورکړي وي، بلکې نوې نورې منطقې لا هم ځینې لاندې کولې. هغوی د ده د پادشاهۍ د دورې په وروستیو کلونو کې په خپلو منځو کې یو تفاهم ته لا هم ورسېدل او د افغانستان څخه یې د یو حایل دولت یعنی بفر سټیټ جوړ کړ. امیر پر دواړو قدرتونو بدګمانه و او د هغو ترمنځ تفاهمي د خپل حکومت او شاهي کورنۍ د قدرت د استحکام لپاره یوه بله توجیه او دلیل ګاڼه او په دغه سبب یې د خپل رعیت څخه د لا نورې قربانۍ غوښتنه کوله. امیر په داخلي ساحه کې داسې مشکلات درلودل چې تر خارجي ستونزو به کمه نه وو. نوموړي مجبور و د شاهي کورنۍ د حریفانو باوجود هم خپل حکومت برقراره کړي. لکه څنګه چې پخوا مو یادونه وکړه، د پخواني امیر شیر علي خان ډیر محبوب زوی سردار محمد ایوب خان ثابته کړه چې یو ډیر قوي حریف دی. په داسې حالت کې چې امیر عبدالرحمن خان وکولای شوای چې نوموړی په 1888 کال له وطنه څخه وشړي، د هغه سره د ده جګړه او د دغه ډول د بریتانیانو سره د ده اړیکې د دې سبب شوي چې امیر له درانیانو او اکثرو هغو کسانو څخه لرې کړي چې د افغانستان د اشتغال په دوران کې له بریتانیانو سره جنګیدل. په 1888 کال کې د امیر سکه د اکا زوی سردار محمد اسحاق خان چې په حقیقت کې د افغاني ترکستان مستقل والي و بغاوت وکړ، خو له قدرت څخه د امیر په لرې کېدو کې پاتې راغی. په جنګ کې مات شوی سردار په سمرقند کې دوهمه پلا بیا پناه واخیسته او د بریتانیې او روسیې امپراتوریګانې د ده یعنی امیر عبدالرحمن خان د کورنۍ د حریفانو د اکا زامنو یعنی پخواني امیر محمد یعقوب خان او سردار محمد اسحاق خان کورونه وګرځول. خارجي خطرونو د شاهي کورنۍ حریفانو او له ولایتونو څخه د متنفذو اشخاصو احتمالي خطر امیر په دې قانع کړ چې افغانستان باید د یو هیواد په شکل خپل وجود ته دوام ورکړي، باید چې یو قوي مرکزی حکومت او یوه قوي نظامي قوه ولري. دغه پلان د مالی منابعو یوې سترې برخې او د قبیلوي مشرانو د عنعنوي خودمختاریو محدودولو ته ضرورت درلود. امیر د هیواد د ډیرو لږو منابعو او د یو پولیسي دولت تر ولکې لاندې د خلکو د تمایل د نه وجود په نظر کې درلودلو سره یوه ډیره سخته وظیفه پر غاړه اخیستې وه. دغه پلان د 40 بغاوتونو سبب شو چې ما یې دلته یوازې یو څو عمده بغاوتونه څیړلي دي. د هزاره جاتو آرامول او د لومړي ځل لپاره د کافرستان نیول جلا خصوصیت لري. دغه ټولې پیښې او همدغه رنګه د بریتانیې او روسیې د امپراتوریو لخوا د هیواد محاصره کول او د هغه د سرحداتو ټاکل د امیر عبدالرحمن خان د پادشاهۍ له دورې څخه د معاصر افغانستان تر ټولو زیاته شکل نیونکي یعنی فارمټیو مرحله تشکیلوي. د افغانستان په تاریخ کې د هند بریتانیوي حکومت او روسیې سره د افغانستان د مناسباتو د اهمیت په نظر کې درلودلو له مخې نوموړي مناسبات د دغه څېړنې یو عمده برخه تشکیلوي. بریتانیې او روسیې چې پخوا یې لا د پیړۍ په اوایلو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د نیولو لپاره په اصطلاح ستره لوبه یعنی د ګریټ گیم شروع کړی وو، بلاخره یې د دغې څېړنې په مرحله کې افغانستان محاصره کړ. او په نظر افغانستان یوه بې سرحده ملک او د دوی د تجاوزي حرکتونو لپاره یو پلمه و. له بله طرفه د افغانستان د واکمنو
په تیره بیا د امیر عبدالرحمن خان دا پالیسي وه چې د افغانستان هغه لرې پرتې سیمې چې پخوا یې له لاسه وتلې وي بیرته لاسته راوړي. په دې ډول نو افغانستان په مخالفو جهتونو کې د دغه قوتونو د تجاوزي پالیسیو د عملي کولو تیاتر یا صحنه وګرځېده. دغو ټولو حوادثو نه یوازې دا مرحله د داخلي پیښو له پلوه بلکې د بین المللي پیښو له رویه هم غني کړه. د دغې څېړنې اساس په تاریخ کې زما د ماسټرۍ ایم فیل تیزس وو چې عنوان یې افغانستان a study in internal political development یا افغانستان د 1880 کال څخه تر 1896 کاله پورې د داخلي سیاسي انکشافاتو یوه څېړنه وه چې په 1901 کال کې په لاهور کې په شخصي توګه خپره شوه. د دغه اثر د څېړنې ساحه لږ تنګه وه او د امیر عبدالرحمن خان د پادشاهۍ د دورې د 21 کلونو له جملې څخه یې فقط 14 کاله په بر کې نیول. د هغه تر خپرېدو وروسته کله مې چې د خپلې ډاکټرۍ پی ایچ ډي د تیزس لپاره چې عنوان یې د امیر عبدالرحمن د پادشاهۍ په دوره کې د افغانستان حکومت او ټولنه وو تحقیق او څېړنه کوله یو شمېر زیات منابع په لاس کې راغلل. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي دغه اثر د حکومت د جوړښت او د ټولنې د ځینو اړخونو څېړنه وه چې سیاسي او ډیپلوماټیک تاریخ پکې شامل نه و. د ماخذونو هغه مواد چې ما د حاضرې څېړنې او نورو اثارو لپاره کار ځینې اخیستی دی متفاوت او زیات دي. د دې حاضر اثر لپاره ما د نوو او نه نشر شوو ماخذونو په جمله کې چې په ډهلي کې نیشنل آرشیف آف انډیا له موادو او هغه منابعو څخه استفاده کړې ده چې ما په لندن کې انډیا آفیس لایبرري څخه چې اوس د بریټیش لایبرري ایشیا پاسفیک اینډ افریقا کلیکشن یوه برخه ده لاسته راوړي او په کابل کې د خارجه چارو د وزارت څخه چیرې چې زه یوازینی عالم وم چې د عبدالرحمن خان د دورې د اسنادو د دوسیو د کتلو اجازه راکول شوې وه. په فارسي ژبه کې د یو شمېر رسمي او غیر رسمي چاپ شوي ماخذونو له جملې څخه باید د سراج التواریخ 3 جلده او د محمد یوسف ریاضي د آثارو یادونه وشي. لومړی اثر د امیر عبدالرحمن د دورې د رسمي پیښو لیکونکي په صفت د هغې دورې د لومړیو 14 کلونو د هرې دقیقې احوال په بر کې نیسي. حال دا چې د دوهم اثر په عمومي ډول د هغې دورې حوادث بیانوي. ما دغو اثارو ته پخوا مراجعه نه وه کړې. یو خاص مهم او نادر اثر چې ما پخوا مراجعه نه وه ورته کړې عبارت دی له مینډیکنز رویالز اند رویال څخه چې د سردار محمد ایوب خان د مشر زوی سردار عبدالقادر افندي لیکنه ده. نوموړی اثر پر کورني آرشیف بنا او د امیر دوست محمد خان، امیر شیر علي خان او همدغه شان د میوند قهرمان سردار محمد ایوب خان د ژوندانه حالات پکې بیان شوي دي. دغه اثر په خپله نوعه کې لومړنی عمده کتاب دی چې یو تعلیم یافته شهزاده د خپلې له قدرت څخه لوېدلې کورنۍ د پیښو په باره کې معلومات پکې لیکلي دي. په دې کتاب کې د لیکونکي افاقیت او انتقادي برخورد د پاملرنې وړ دی. د دغه اثر د لیکونکي د خپله قوله زه افتخار کوم چې په دغه افشاګریو سره له لوستونکو څخه هیڅ شی نه دي پټ کړي. زه به حقیقت د هیڅ شي قرباني نه کړم. زه د دې اثر لیکونکی به د تل لپاره د سردار محمد یحیی افندي چې د سردار محمد ایوب خان له خپلوانو څخه او اوس د اردو د متقاعد په حیث په راولپنډي کې اوسیږي ممنون واوسم چې د دغه کتاب یوه نسخه یې ماته راوبخله. همدغه شان د یو ناچاپ شوي کتاب ګوټي یا یادښتونو یادونه هم باید وشي چې د یوې دورې یعنې د 1869 څخه تر 1880 کاله پورې تاریخ نومیږي او د دوست محمد خان د یوه ورور لمسي یعنې محمود طرزي لیکلی دی. طرزي د یوه وطنپاله شاعر، پرکاره لیکوال، ممتاز ژورنالیست او ډیپلومات په حیث په خپل دوران هم عصرو سیاستمدارانو تاثیر کړی و او د شاه امان الله خان د پادشاهي د دورې د خارجه چارو د وزیر په حیث د دولت په چارو کې ډیر مهم رول ولوباوه. سره له دې چې د ده تشریح ډیره لنډه او ځینې وختونه د باور وړ نه وي، سره له هغه هم
په ځان کې ډیر ګټور معلومات او افکار لري. زه د ډاکټر ابراهیم مجید سراج د عبدالرحمن خان لمسی ته هم کورودني وایم چې د دغه کتاب یوه انګریزي ترجمه یې ماته برابره کړه. په دغه اخیرو وختونو کې په انګریزي ژبه هم یو ډیر مهم اثر خپور شو چې وار ان افغانستان نومیږي، چې فقط تازه په 1915 کال د ډاکټر ویلیام چاوزدل له مقدمې سره خپور شو. مک ګریکو د مرکزي اسیا جغرافیایي مجلې د مرتب په صفت چې په کابل کې چیف اف سټیف و ډیر معلومات درلود. د نوموړي یادښتونه د هغو بیانو او خپرو شوو راپورونو سره جدي تناقض لري چې د وخت حکومت د مامورینو لخوا تر ډیرو سختو شرایطو لاندې ترتیب شوي وو. نوموړي که څه هم د ډیپلوماسۍ په چارو کې بېمزې او په استراتیژي او واقعي سیاست کې بیچاره وو، چې په دې ټولو کې په غلطه باور درلود چې ډیر عالی دی. په داسې حال کې چې دا وروستنی کتاب د محمدزي پادشاهانو او شاهزادګانو په باره کې یو ډیر ارزښتمن ماخذ دی، د مک ګریکو یادښتونه په کابل کې د هغو سیالانو په باره کې یوه د قدر وړ منبع ده. زه د ډاکټر چاوزدل څخه ډیر ممنون یم چې د دغه مهم اثر یوه نسخه یې ماته راکړه. د موادو د دغه عالي افغاني او غیر افغاني منابعو سبب دی چې دغه اثر د تاریخي بایوګرافي شرایط او مقتضیات پوره کړ. دغه مواد نه یوازې دا چې ډیر دي، بلکې د انساني چارو مغلقوالی او د هغو کسانو محدودوالی او د غلطیو د کولو امکانات په نظر کې ونیسي کوم چې دغه پیښې ثبتوي، نو په لوړه درجه د اتکا او باور وړ دي. دغه منابع او همدغه رنګه د موضوع په مورد کې زما تخصصي پوهې دا قابلیت راوبخښه چې د دې ټولې پیښې یوه متناسبه او متوازنه شرح وړاندې کړم. ما د تیرو 10 کلونو په دوران کې دلته او هلته پر ټوله اصلي متن تجدید نظر کړی، انکشاف مې ورکړی یا مې فشرده کړي. په تیره بیا هغه فصل چې د پخواني کافرستان په باره کې دی مقدمه پر مخ نوې ده، دغه شان لومړی فصل او دغه لاندې کوچني عنوانونه لکه وزیرستان، بردراني او افغانستان، میمنه، روښان او شغنان، واخان او د کافرستان د فتح کولو بین المللي اهمیت هم نوي دي. دوهمه برخه چې یوازې له خارجي روابطو سره ارتباط لري هم کاملا نوې ده. دغه شان نتیجه هم نوې ده. د مخینیو خبرو یادښتونه. لومړی، پښتانه چې افغانان او پټان هم بلل کیږي د افغانستان د لرغونو اوسیدونکو له جملې څخه دي چې د ژبې په لحاظ د هېواد په سلو کې 52 او د جینیولوژیکي لحاظه په سلو کې 62 تشکیلوي. تاجکان، هزارګان، ازبکان، ترکمن، چرایماق او نور د هېواد نورې اتنیکي ډلې دي. د پښتون نوم ښایي د ویدي مرحلې پکتاس وي چې هیروډیتس په 5مه قبل المیلاد پیړۍ کې د پکتیک د هېواد اوسیدونکي د تشریح په وخت کې د پکتیس په نامه ثبت کړی دی چې د هندوستان په شمال کې اوسیږي، چیرې چې نوموړی وایي چې تر ډیره حده د باختریانو په شان ژوند کوي. د افغان لغت په لرغونو هندي، پارسي او چینی منابعو کې د آسوکا، آسوا، غانا، اپاګان، اپاګان، اوګانا او پکین او بالاخره د افغان په نامه یاد شوی دی. د پارسي ژبې ویونکي اوس هم افغان د اوغان په شکل تلفظ کوي. په معاصر وخت کې د افغان کلمه د افغانستان پر ټولو اوسیدونکو اطلاق کیږي. د پټان لغت د اکثر لیکوالانو په نظر د پښتانه څخه اخیستل شوی دی چې د پښتون جمع ده، خو دا خبره رښتیا نه ښکاري ځکه چې دغه نوم د 12مې پیړۍ راهیسې هغه وخت په هندوستان کې تر استعمال لاندې راغلی کله چې ځینو پښتنو د بهار د ولایت د پټنې په علاقه کې استوګنه اختیار کړه. تر هغه وروسته د فرشته نومي تاریخ پوه له قوله هندوستانیانو هغوی د پټنې په سبب د پټان په نامه یاد کړل. که څه هم پښتانه په خپل قومي ریښه پوه خلک دي، سره له هغه هم خپل نیکهګانو یعنی اجدادو لیکلي سوابق او ثبت شوي ریکارډونه نه لري. هیروډوټس د ګندهاري، اپریاتي او ستیادي نومونو یعنی هغو نومونو ذکر کوي چې ښایي د ګندهارا اوسیدونکي اپریدي یا افریدي او خټکو ته اشاره وي. خو د یو روایت له مخې اوسني پښتانه د یوه شخص اولاده ده چې قیس نومیده، چې ښایي
د کیسۍ په غره یا د هغه په شاوخوا یا د افغانستان په غرب غور کې په 9مه پیړۍ کې اوسېده. د روایاتو له مخې دغه قیس په مدینه کې د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په حضور مشرف شو چې هغه مبارک نوموړی د قیس عبدالرشید په نامه وباله. د قیس نوم ښایي د کیسۍ معرب یعنی عربي شوی شکل وي چې مطلب یې هغه د غرو لړۍ ده چې په اسلامي دوره کې د سلیمان غرو په نامه وپیژندل شوه چې مارګنسټرن یې د افغانانو د تر ټولو پخواني پیژندل شوي ټاټوبي په نامه یادوي. کیسۍ ښایي همدارنګه د ذکر شوي نفر نوم وي او لکه څنګه چې په افغانستان کې عام رواج وو ښایي خپل نوم یې د اسلام تر تاثیر لاندې په قیس عبدالرشید اړولی وي. د ایسابزي یا اسابزي نوم په یوسفزي اړول له دغه ډوله څخه یو بل مثال دی. ځینو ډلو ځانونه په عربو پورې تړلي دي. د مثال په ډول پښتنو شینوارو پخوا ځانونه سیدان بلل یعنی ځانونه یې د حضرت محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور د بیبي فاطمې له لارې د رسول الله مبارک لمسیان بلل. د ځینو په نظر پښتو ژبه لا هم له سامي ژبو څخه ده. د پخواني کافرستان د کام قبیلې دا عقیده درلوده چې دوی د قریشو په قبیلې پورې اړه لري په کومې پورې چې په خپله د اسلام پیغمبر حضرت محمد تعلق درلود. د دغه ارتباط ادعا ځکه کېده چې په اسلامي افغانستان کې سیدانو ته ډیر احترام کېده او تر اوسه هم کېږي او حکومت سیدانو، ملایانو او پیرانو ته تنخوا ورکوله خو امیر عبدالرحمن سیدان مجبور کړل چې هغه فرمانونه ښکاره کړي چې د هغو پر اساس حکومت دوی ته تنخوا ورکوله ځکه چې یو څو کسان کولی شوای دا کار وکړي یعنی اسنادو ښکاره کړه چې سیدان دي. نو امیر یې ماشونه قطع کړه او وی ویل چې زه د دې سیدانو څخه پر نفس راغلی یم. دا څنګه پیښه ده چې سیدان په هر ځای کې دومره ډیر شمیر پیدا کیږي. زه د هیڅ یو شجره منلی نشم. په عمومي ډول افغاني سیدانو ته ښایي ناممکنه وي چې ثابته کړي چې هغوی د عربو اولاده ده. قیس عبدالرشید 4 زامن درلود: بیت یا بیتنی، غرغښت، سړبن او کرلا یا کورلا. د دغه نومونو د قیس عبدالرشید د نامه ترمنځ تضاد واضح دی. که قیس عبدالرشید لکه څنګه چې روایات وایي اسلام قبول کړی وي نو به یې په خپلو زامنو ته اسلامي نومونه ورکړي وای یعنی اسلامي نومونه به یې پرې ایښي وای نه دغه ډول سوچه پښتو نومان. دغه رنګه څنګه کیدای شي چې د یوه سړي اولاده د دومره تکثر وکړي چې د 1400 پیړیو په دوران کې تقریبا 40 میلیونو پښتنو ته ورسیږي چې نن ورځ د ډیورند د خط پر دواړو خواو پراته دي. همدا اوس 1986 کال افغان تاریخ پوه احمد علي کهزاد دا نظریه وړاندې کړې ده چې پر اساس یې بیت، غرغښت او سړبن په اوستایي دوران کې د پښتنو قهرمانان او مشران وو چې د نومونو په ترتیب اترات، غرشاسپ او سرند نومیدل. د ذکر شوي روایت له مخې د پښتنو ویش د هغو درو ورونو څخه منشأ اخلي. د مثال په توګه ویل کېږي چې درانیان، بریڅ، ترین، غوریاخیل او یوسفزي د سړبن د اولادې څخه، کاکړ، دوي، بابلیان او نور د غرغښت له اولادې څخه او غلجي، لودي، سوري، نیازي او نور د بیت نیکه اولاده ده. او د کورلا په باره کې ویل کېږي چې څه نه لري.